बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू नन वीडियो کې कार्बोहाइड्रेट्स یا کند باندې خبرې کوو د بیشمی په اول لیکچر کې انټروډکشن ټو بایوکیمستري کې موږ بایو مالیکولز یا بیولوژیکي مالیکولونو باندې خبرې کړې وې ویلې مو چې بیولوژیکي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې په طبیعي ډول په حیواني او نباتي سرچینو کې موجود وي او زموږ په وجود کې په ډیر زیات مقدار سره موجود دي او حیاتي رول لري زموږ وجود کې مهمه وظیفې ترسره کوي او لوړ مالیکولي وزن لري دغه ته موږ بیولوژیکي مالیکولونه ویلي وو بیا هم بیولوژیکي مالیکولونه کې څلور لوی مالیکولونه ښودلي وو چې یو پکې کاربوهایډریټ وو دویم پسې پروټین وو او همدا شی لیپډ وو همدا ډول څلورم نیوکلیک اسید یا هستوي تیزاب وو نن به لومړی بیولوژیکي مالیکول کاربوهایډریټ باندې خبرې کوو دا به د کند سلسله وي پارټ 1 دی لومړی برخه ده د کندونو कार्बोहाइड्रेट तारीफ दस कवैशु these are a class of organic compounds found naturally in plants as well as in animal sources containing carbon, hydrogen and oxygen. کندونه د غذوي مرکبونو یو کلاس دی یو ټولګه ده یو ګروپ دی چې په طبیعي ډول په نباتي او حیواني سرچینو کې موجود وي او کاربن هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ شوي وي یعنی کندونو کې د غدري اټمز موجود وي کاربن پکې وي هایدروجن پکې وي او اکسیجن پکې وي نو کندونه دا د غذوي مرکبونو یو صنف دی یو مجموع ده یو ګروپ دی چې په طبیعي ډول په حیواني او نباتي سرچینو کې موجود وي او له کاربن هایدروجن اکسیجن نه جوړ وي که چیرته یو پلانټ یا یو بوټی وچ کړلی شي د هغې نه اوبه وایستلی شي او د وچوالي نه وروسته وزن کړلی شي مثلا که یو ونه وي هغه وچه کړلی شي بیا وزن کړلی شي 100 کیلوګرام وزن ولري نو په د 100 کیلوګرام وزن کې 80% یعنی 80 کیلوګرام وزن به د دې بوټي کند جوړ کړی وي نو موږ ځکه وایو چې پلانټس د کاربوهایډریټ یو میجر سورس ده یوه لویه سرچینه ده علت یې دا دی چې نباتاتو کې کند د دوه اهدافو لپاره استعمالیږي یو هدف یې دا دی چې پلانټ سپورټ لپاره له سیلولوز یا ډیفرنٹ ټایپس اف کاربوهایډریټ نه استفاده کوي دویم پلانټس چې کله هم ځان ته انرژي جوړوي هغه هم د کند نه جوړوي د دې وجه نه پرسنټیج اف کاربوهایډریټ په پلانټس کې زیات دی انیملز کې بیا اټلیسټ کم از کم 1% پورې رسیږي د دې وجه دا ده چې حیوانات یعنې موږ تاسې د کند نه د انرژۍ د تولید په خاطر ګټه اخلو پخوا به داسې د کند تعریف کې دی چې کندونه هغه غذوي مرکبونه دي چې له کاربن هایدروجن او اکسیجن نه جوړ دي او پکې د کاربن هایدروجن او اکسیجن ترمنځ نسبت یو نسبت دوه نسبت یو دی دا معنا لري چې هر هغه غذوي مرکب ته به پخوا زمانه کې کند ویل کېدل په کومو کې به چې کاربن او هایدروجن او اکسیجن ترمنځ نسبت یو نسبت دوه نسبت یو و یعنی که کاربن یو وي هایدروجن به دوه وي اکسیجن به یو وي که چیرته کاربن څلور و هایدروجن به اته وي اکسیجن به هم څلور وي که چیرته کاربن شپږ و هایدروجن به 12 وي اکسیجن به شپږ وي نو دې نسبت سره به چې سمون خوړو هغې ته به کاربوهایډریټ اصطلاح یا نوم کارول کېده مثلا ګلوکوز دی ګلوکوز کند دی خواږه دی په انګورو کې موجود وي ځکه ګلوکوز ګریپ شوګر هم وایي اوس دا ګلوکوز کند ولې دی نو په د پخواني تعریف مطابق کند ځکه دی چې د دې مالیکولي فارموله ده C12H12O که زه دا ساده کم سمپل حالت ته یې واړوم نو دا 6 چې تقسیم یې کم نو 6 1s are 6 6 2s are 12 6 1s are 6 نو 1:2:1 که دا فارموله ساده کوي دی نه بیا یو نسبت دوه نسبت یو راځي نو د کند تعریف په اساس ګلوکوز د پخواني تعریف مطابق کند ځکه و ځکه چې پکې د کاربن هایدروجن او اکسیجن ترمنځ نسبت یو نسبت دوه نسبت یو و همداسې رایبوز دی دا هم یو کند دی C5H10O5 دا یې مالیکولي فارموله ده دې ته د پخواني تعریف مطابق کند ویل کېدل علت دا و چې که دا ته ساده کې دا فارموله دین هم یو نسبت دوه نسبت یو راځي د دې ریشو سره سمون خوري نو دې ته به
کند ویل. بیا وخت تېرېده بعضې مرکبونه کشف شول، پیدا شول، معلوم شول. لکه یو د هغوی نه دا ډي آکسي رایبوز. ډي آکسي رایبوز مالیکولر فارموله ده C5H+O4. اوس که دې ته نسبت راوباسې ساده کوې نو 1:2:4 راځي. یعنې دا نه 1:2:1 سره سمون نه خوري، خو ډي آکسي رایبوز دا کند دی. نو دا یو استثنا پکې راووته. دویم فارمالډیهایډ ده. فارمالډیهایډ مالیکولي فارموله ده CH2O. که دا ته ساده کوي کاربن 1 2 هایډروجن اکسیجن هم 1. دا هم د دې ریشو سره سمون خوري، خو فارمالډیهایډ بیا کندي خصوصیات نه لري. دا کند نه دی خو د ریشو سره د تعریف سره سمون خوري. فارمالډیهایډ د الډیهایډونو له ډلې نه دی، نو دا هم د تعریف یو نیمګړتیا وه. دریم اسیټیک اسید چې وینیګر یا سرکه کې موجود وي. اسیټیک اسید فارموله ده C2H4O2. که دا ته ساده کې دین هم جوړیږي 1:2:1. دا هم د دې نسبت سره سمون خوري، خو اسیټیک اسید هم کند نه دی ځکه دا د کاربوکسیلیک اسید یا د غذوي تیزابو ډلې پورې اړه لري. دا هم د کند د پخواني تعریف یو نیمګړتیا وه. نو پخوانی تعریف چې کېده چې کند به کاربن هایډروجن اکسیجن نه جوړي، پکې نسبت په 1:2:1 وي، دا محدود شو. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې کاربوهایډریټس یا کندونه موږ یوې فارمولې سره پیژنو. هغه فارموله ده CnH2ON2N. دا هم پخوانۍ فارموله ده. یعنې دغه فارمولې سره دغه فارموله د کندونو نمایندګي کوي، د کندونو نشاندهي کوي. د دې فارمولې سره موږ کندونه پیژندلی شو. په دې فارموله کې N د کاربنونو شمیر دی، C کاربن دی، N شمیر دی، H هایډروجن دی، O اکسیجن دی. دغه فارمولې ته که وګوري دوه توکي پکې دي، یو پکې کاربن دی، بل پکې H2O دی. H2O ته کیمسټري کې یا کیمیا کې هایډریټس کلمه کارول کیږي. نو پخوا زمانه کې به کاربوهایډریټس تعریف چې کېده داسې به ویل کېدل هایډریټس آف کاربن. کاربوهایډریټس کې یو هایډریټس کلمه ده، واټر یو کاربو کلمه ده چې دا کاربن ته اشاره ده. یعنې کله چې کاربن سره د اوبو مالیکول یوځای شي دې نه کاربوهایډریټس جوړیږي. دا د کند یا د کاربوهایډریټ پخوانی ډیفینیشن دی، خو دا لیمټ دی، محدود دی، یو څه ستونزې لري، نیمګړتیاوې لري دا تعریف. مثال سره وایو ګلوکوز چې مالیکولي فارموله ده C6H12O6. پخوا زمانه کې به ویل کېدل چې ګلوکوز ځکه کند دی ځکه چې ګلوکوز د دغه عمومي فارمولې سره د دغه د کندونو فارمولې سره چې CnH2N2N دی دې سره سمون خوري، نو ځکه کند دی. سمون داسې خوري که زه دا C6H12O6 راواخلم دې فارموله کې پوټ کم، نو C خو به دا خپل څه شي، N په ځای به د کاربنونو شمیر ولګوئ 6، H2O به قوس کې خپل ولګوئ، N په ځای به هم کاربنونو شمیر 6 دی، نو دلته به 6 ولګوئ. اوس که دا دې نه زه ګلوکوز جوړم نه جوړیږي. C6 له C6 سره مساوي دی، هایډروجن 2 دی، دلته 6 دی، نو 6 چې په 2 کې ضرب کې 12 کېږي، نو H12 اکسیجن 1 دی، 6 سره چې 1 ضرب کې 6 کېږي، نو O6. اوس ګلوکوز ته به پخوا زمانه کې کند ځکه ویل ځکه چې ګلوکوز به د CnH2ON2N فارمولې سره سمون خوړه. همدا شی رایبوز ته کند مونږ د پخواني تعریف مطابق د دې فارمولې مطابق یا د هایډریټس اف کاربن مطابق کند ځکه ویل چې C5H10O5 دا د رایبوز فارموله ده مالیکولې. که دا په دې فارموله کې پوټ کې نو C5H2 به خپل ولګوئ، دلته به بیرته 5 ولګوئ. C5H2O5 او C5H10O5 دا دواړه سره سیمیلر دي، یو شی دي، صرف مونږ فارموله کې پوټ کړی ده. نو پخوا به یې داسې ویل چې هر هغه غذوي مرکب چې CnH2N2N فارمولې سره سمون وخوري دا به وي کند، دا به وي هایډریټس اف کاربن، ځکه په دې کې هم هایډریټس اف کاربن دې ته به بیا کاربوهایډریټس نه ویل. خو دې کې بعضې نیمګړتیاوې وي. یو نیمګړتیا دلته مخکې مې ذکر کړه د ریشو په اساس، اوس د دې فارمولې په اساس تشریح هم. ډي آکسي رایبوز ته دا یو کند دی، خو دا ډي آکسي رایبوز چې مالیکولي فارموله یې C5H+O4 ده، دا د CnH2N2N فارمولې سره سمون نه خوري. وجه یې څه ده؟ وجه دا ده چې کاربنونو شمیر 15 دی، نو C به 15 پوټ کم، H2O مې خپل لګولی ده او د N په ځای به هم دلته 15 ولګوم. اوس C5 له دغې C5 سره یو شی ده،
H2 دی دلته 15 دی که 15 په 2 کې ضرب کې دی نو جوړیږي لس H لس دا هم مساوي شه اکسیجن سره یو دی دلته 15 دی که 15 له یو سره ضرب کې دی نو جوړیږي O5 او دلته دی O4 ډي آکسي رایبوز له CnH2n یا هایډریټس اف کاربن سره سمون نه خوري دغه فارمولې سره سیمیلریټیز نه لري سمون ور سره نه خوري دغه ډي آکسي رایبوز کندی کاربوهایډریټ دا کندي خصوصیات لري خو د دې فارمولې سره سمون نه خوري د دې وجې نه دغه ډیفینیشن چې موږ وایو هایډریټس اف کاربن دا موږ سره لیمیټډ دی محدود دی فی الحال نه کارول کیږي دویم ایکسپشنز کې فارمالډیهایډ ما اخیستی ده فارمالډیهایډ فارموله ده CH2O دا د فارمالډیهایډ ملیکولر فارموله ده که زه دلته وګورم کاربن یو دی نو C به کې یو H2O H2O مې خپل ولیکه N په ځای م ورلیکم نو C1 سره او H2 دوه چې په یو کې ضرب کې بیا همغه دوه کېږي نو H2 هم صحیح ده او یو چې په یو کې ضرب کې یو کېږي نو CH2O اوس فارمالډیهایډ د CnH2n to N فارمولې سره سمون خوري خو فارمالډیهایډ کند نه دی دا کندي خصوصیات نه لري دا الډیهایډي کورنۍ سره اړه لري اړیکه لري دریم اگزامپل دا اسیټیک اسیډ د چې وینیګر یا سرکه کې موجود وي د دې مالیکولي فارموله ده C2H4O2 دا مالیکولي فارموله ده اوس که زه دغه راواخلم په دې فارموله کې پوټ کم د دې سره سمون خوري مثلا کاربن څو دي 2 H2 به خپل ولګئ هغه د N په ځای بدلته 2 ولګئ C2 له C2 سره یو شی 2 ضرب 2 H4O سره یو دی 2 په یو کې ضرب کې 2 اسیټیک اسیډ داسې عضوي مرکب دی چې جوړ دی له کاربن هایدروجن اکسیجن نه د دې فارمولې سره چې د کندونو عمومي فارمول وو خو اوس نه دی د دې فارمول سره سمون هم خوري خو کند نه دی کاربوکسیلیک اسیډ دی عضوي تیزاب دی تیزابي خصوصیات لري نو دا د دغې تعریف چې مونږ کند تعریفو چې کاربوهایډریټ دی کاربن هایډریټس دی یا د دې فارمولې په واسطه پیژندلی کیږي دغه ډیفینیشن یې محدود دی علتونه یې دغه درې دي ځکه چې بعضې داسې مرکبونه کشف شول چې هغې د دې فارمولې سره سمون نه خوړو خو کند وو بعضې داسې مرکبونه هم راکشف شول چې وپېژندل شول چې هغې د فارمولې سره سمون خوړو خو کندونه نه وو وخت تېرېده څومره هم کاربوهایډریټس یو د هغې په سټرکچرل فارموله باندې کار کېده اوس موږ فلحال یو ماډرن ډیفینیشن لرو هغه دا شی چې کندونه هغه عضوي مرکبونه دي چې یا به پولي هایډروکسیل ډیهایډ وي یا به پولي هایډروکسي کیټون وي یعنی کند موږ هغه عضوي مرکب ته وایو چې دغه خصوصیات ولري پولي هایډروکسیل ډیهایډ پولي هایډروکسي کیټون اسانه کلمات دي پولي معنا مینی ډیر هایدروکسی هایدروکساید یا هایدروکسیل چې کوم ګروپ د OH الډیهایډ دا وظیفوي ګروپ لري COH سره لیکل کیږي پولی هایدروکسی کیټون کې پولی منه ډیر هایدروکسی منه OH کیټون وظیفوي ګروپ CO سره لیکل کیږي نو سیلر داسې زده کوي هر هغه عضوي مرکب چې یا پولی هایدروکسی الډیهایډ وي یا پولی هایدروکسی کیټون وي دې ته به موږ کند وایو مثال سره وایم ګلوکوز د ګلوکوز مالیکولي فارموله ده C12H12O دې ته کند ولې وایو نو پورته ټول دا شیان به هیر کړئ چې دا د دې فارمولې سره سمون خوري یا نسبت یو شی ده را به شو درته ګلوکوز کند ځکه دی ځکه چې که چیرته ته د ګلوکوز دا د ګلوکوز سټرکچرل فارموله ده ساختماني فارموله ده د ګلوکوزو که دغه ساختماني فارمولې ته وګورئ شپږ کاربن لري 1 2 3 4 5 شپږ 12 هایدروجن هم لري خپله بیا شمار کوي او شپږ اکسیجن هم لري اوس ګلوکوز کند ځکه دی ځکه چې ګلوکوز په خپل ساختماني یا سټرکچرل فارموله کې پولی هایدروکسی ډیر د OH ګروپونه لري 1 2 3 4 5 یو خبره خلاصه دویم دا چې په خپل ساختماني فارمول کې د الډیهایډ وظیفوي ګروپ لري چې الډیهایډ وظیفوي ګروپ ما په COH باندې ښودلی ده COH نو ګلوکوز کند ولې شه ځکه کند شه ځکه چې دغه ګلوکوز یو داسې عضوي مرکب دی چې خپل جوړښت کې پولی هایدروکسی الډیهایډ لري راځم دویم فرکټوز ته فرکټوز ولې کندی ځکه چې فرکټوز هم فارموله چې دا C12H12O دی دې ته کند ځکه وایو ځکه چې که د فرکټوز دغه سټرکچرل فارمولې ته وګورئ شپږ کاربن لري 12 هایدروجن دي او شپږ اکسیجن دي
دا فرکټوز خپل سټرکچر فارموله کې ډیر د OH ګروپ لري 1 2 3 4 5 او یو ورسره د کیټون وظیفوي ګروپ دی او کیټون CO سره لیکل کیږي چې دواړو اړخونو ته الکایل ګروپونه وي یا کاربنونه موجود وي. نو د دې وجه نه ګلوکوز او فرکټوز دواړه موږ سره کاربوهایډریټس دي. دا یو ډیفینیشن شو. نو هر هغه عضوي مرکب چې خپل سټرکچر فارموله کې پولی هایدروکسلډیهاید ولري یا پولی هایدروکسي کیټون وي داسې کمپاونډز ته موږ کاربوهایډریټ وایو. دویم داسې موږ ویلی شو چې دا ډیفینیشنز به د سلایډ په فارم باندې در سره شریک کړم. هر هغه عضوي مرکب کله چې تاسې اوبو ته واچوئ په اوبو کې د H2O په شتون کې تجزیه شي او وروسته له تجزیه کېدلو نه تاسې ته پولی هایدروکسلډیهاید مرکبونه درکړي یا هم تاسې ته پولی هایدروکسي کیټون مرکب درکړي. وروسته له هایدرالیسز نه داسې مرکب ته به هم موږ کند وایو. دا به هایدرالیسز کې بیا تشریح هم وایم. مثلا سکروز بوره ده کند دی. دا اوس کند ولې دی؟ ځکه چې سکروز له ګلوکوز او فرکټوز د یو ځای کېدو نه جوړ شوی ده. خپل منځ کې سره وصل دي. دا هم یو قیمته کند دی دا هم یو قیمته کند دی. د دې نه یو دوه قیمته کند یا ډای سکرایډ جوړیږي چې هغې ته سکروز وایي. اوس که ته دغه سکروز په اوبو کې واچوې ترو دی پروسس اف هایدرالیسز د هایدرالیسز کیمیاوي تعامل په واسطه دغه سکروز کند ماتیږي. د دې نه یو ګلوکوز په لاس راځي یو هم فرکټوز په لاس راځي. اوس سکروز ته مونږ کند ولې وایو؟ ځکه چې سکروز د هایدرالیسز یا د تجزیه کېدلو نه وروسته موږ ته یو داسې مرکبونه په لاس راکړل چې هغه پولی هایدروکسلډیهاید دی لکه ګلوکوز. دا ګلوکوز پولی هایدروکسلډیهاید دی. فرکټوز یې بل په لاس راکړه چې فرکټوز بیا پولی هایدروکسي کیټون دی. د دې وجې نه سکروز موږ سره کند دی. نو لنډې داسې زده کوئ کاربوهایډریټس هغه عضوي مرکبونه دي چې پولی هایدروکسلډیهاید وي یا پولی هایدروکسي کیټون وي یا هغه مرکبونه دي چې هایدرالیسز نه وروسته په اوبو کې د تجزیه کېدلو نه وروسته پولی هایدروکسلډیهاید مرکب تا ته درکړي یا پولی هایدروکسي کیټون مرکب تا ته درکړي. د کاربوهایډریټ چې کومه کلمه ده دا یو مس نامر ده. دا پخوا نه استعمال شوې ده نو اوس هم کارول کېږي. اصل کې دا کلمه که ته لفظاً معنی کوي هایدریټس اف کاربن نو دا غلطه راځي. دا داسې مثال لري لکه پخوا موږ یو کلمه لرو انیمیا. انیمیا پښتو کې مونږ کمخونۍ ته وایو. که ته د دې لفظي معنی کوي انیمیا دا معنی چې نو بلډ او دا خو امکان نه لري چې مونږ کې بیخي وینه نه وي خو کله چې وجود کې RBC کم شي یا هیموګلوبین وغیره کم شي هغې ته مونږ د انیمیا کلمه کاروو. خو دا صرف کم شوی وي کمپلیټلی خو اپسنټ نه وي. دا شی کاربوهایډریټ هم ده. دا کلمه چونکې له پخوا نه استعمال شوې ده نو اوس هم کارول کیږي. دا د کندونو مختلف اگزامپلز دي. مثلا ګلوکوز دی. ګلوکوز ته کند ځکه وایو ځکه چې یو الډیهاید ګروپ لري یو پولی هایدروکسي ګروپونه هم لري. مانوز ته کند ځکه وایو ځکه چې الډیهاید ګروپ هم لري او هایدروکسیل ګروپونه هم لري. همداسې ګلیکټوز دی الډیهاید ګروپ لري پولی هایدروکسي. رایبوز دی الډیهاید ګروپ هم لري او OH ګروپونه هم لري. ایریتروز دی الډیهاید ګروپ لري OH ګروپونه هم لري. همداسې ګلایسیر الډیهاید دی الډیهاید ګروپ لري او OH ګروپونه لري. دا ټول څومره مې چې ریډ کلر سره ښودل دي دا د الډیهاید وظیفوي ګروپونه دي. نو دا ټول پولی هایدروکسلډیهاید پولی هایدروکسلډیهاید پولی هایدروکسلډیهاید پولی هایدروکسلډیهاید مرکبونه دي. لاندې بیا فرکټوز دی. فرکټوز ته که تاسو وګورئ دا هم OH ګروپونه لري. یو د کیټون چې ریډ کلر سره ښودلی ده نو فرکټوز پولی هایدروکسي کیټون مرکب دی. سربوز هم پولی هایدروکسي کیټون دی. همداسې رایبولوز هم پولی هایدروکسي کیټون دی. همداسې ډای هایدروکسي اسیټون هم پولی هایدروکسي کیټون مرکب دی. کندونه دي. تر ټولو آخري او مهمه خبره ده چې کندونو کې الډیهاید ګروپ به همیش لپاره یا په کاربن نمبر فرست باندې راځي یا به په لاست کاربن باندې راځي. هیڅ کله هم الډیهاید ګروپ په کند کې یا کاربوهایډریټ کې د زنځیر په منځ کې نه راځي ځکه چې الډیهاید ګروپ کې به کاربن یو اړیکه حتما له هایدروجن سره وي او یو به الکایل زنځیر سره وي. او که ته دا منځ کې نو هایدروجن بیا یې منځ ځي نو بیا کیټون ګروپونه جوړیږي او کیټون ګروپ به بیا همیش لپاره د زنځیر په منځ کې وي. په کندونو کې مې دلته کاربن نمبر سیکنډ دویم نمبر موقعیت باندې رسم کړی ده. یعنی کیټون ګروپ زنځیر په اول کې زنځیر په آخر کې نه بلکې د زنځیر په منځ کې راځي. الډیهاید ګروپ به د زنځیر یا د چین په فرست کاربن یا په لاست کاربن باندې راځي.